د امیرالمؤمنین هیبت الله خونزاده د لارښوونې پر بنسټ له کابل څخه یو 3 کسیزی پلاوی د مهم سیاسي ماموریت لپاره روس او ترکیې ته روان شوی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو درورسیږي. د امیرالمؤمنین هیبت الله خونزاده د لارښوونې پر بنسټ له کابل څخه یو 3 کسیزی پلاوی د مهم سیاسي ماموریت لپاره روس او ترکیې ته روان شوی دی. د باوري سرچینو په وینا دغه پلاوی به په لومړي سر کې د ترکیې وروسته د روسیې له لوړپوړو چارواکو سره لیدنې وکړي. د راپورونو له مخې د دې سفر اصلي هدف دا دی چې د سیمې د روان کړکېچونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د کمولو لپاره سیاسي لارې ولټول شي. سرچینې وایي چې افغان پلاوی به له دواړو هیوادونو وغواړي چې د منځګړیتوب رول ولوبوي څو پاکستان د خبرو اترو میز ته راوستل شي. د معلوماتو له مخې افغان پلاوی غواړي د روسیې او ترکیې له نفوذ څخه استفاده وشي ځکه دواړو هیوادونو د سیمې په سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو کې مهم رول لري. په ځانګړې توګه مسکو او انقره کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نرمولو لپاره مهم ګامونه پورته کړي. سرچینې زیاتوي چې پلاوی به په خپلو لیدنو کې ټینګار وکړي چې د جګړې دوام نه یوازې افغانستان او پاکستان ته زیان رسوي بلکې له ټولې سیمې امنیت او ثبات هم اغیزمنوي. له همدې له امله به له دواړو هیوادونو وغوښتل شي چې د سولې او خبرو اترو د پیل لپاره فعال رول ولوبوي. همدارنګه راپورونه ښایي چې افغان پلاوی به د سیمې د امنیت وضعیت، اقتصادي همکاریو او سیاسي اړیکو په اړه هم بحثونه وکړي. تمه کیږي چې دا سفر به د سیمې او سیاسي اړیکو د ښه کېدو او د احتمالي مذاکراتو د پیل لپاره یو مهم ګام وي. کارپوهان باور لري که روسیه او ترکیه د منځګړیتوب رول ومني نو ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.